ښایست جوړ یاست، کړه یاست په خیر یاست، ښه خو به یاست جوړ یاست. نو نن کوم سبجیکټ چې مو راخیستی دی هغه هم د بایو کیمسټري څه دی. نو بایو کیمسټري باندې به د یو پلس د سر د خلاص کړم په دا لغات باندې. نو بایو چې د ژوندي شي ته وایي، کیمیا چې دی ژوندي شي یا ژوندی موجودات ته وایي څه دی، او کیمسټري چې د کیمیاوي مواد ته وایي. یعنې چې په کوم په ژوند کې کیمیاوي مواد، کوم کیمیکل چې زموږ په جسم کې روان دغه پر باره باندې. نو نن سبجیکټ چې دی د څو بیا برانچ چې دی هغه د لیپیډس دی، یعنې د غوړو مالیکولونو برانچ دی څه دی. نو په هغه کې مو کوم یو راخیستی، یعنې ټایپ برانچ و، ټایپ دغه ته وایي برخې ته وایي څه دی. نو اوس مو یو ټایپ ځینې اخیستی یا یو برانچ مو ځینې راخیستی دی، هغه دی HDL. یعنې هغه کوم چې ما درته وویل ګوډ کولسټرول چې دی ته وایي، یعنې ښه غوړي چې دی ته وایي یا ښه کولسټرول چې دی ته وایي د هغه پر برابر دی. د دې چې پلا سر خلاص کړو، د دې سر خلاصېدو دپاره یې پلا به د دې 3D فارم باندې به سر خلاصوي. کولسټرول مکمل چې دی، یعنې غوړي چې دی مکمل لیپیډ، فاسفولیپیډ چې ورته وایي، هغه په داسې ګول ول شیپ کې دی، یعنې داسې په ګول شیپ کې دی، یعنې په ګول رنګ کې راځي. یعنې دې ته ډېر نومان وایي کېږي د HDL ته. اول نوم چې دی دې ته وایي کېږي های ډنسټي لیپوپروټین څه ده، های ډنسټي لیپوپروټین. نو بل نوم چې دی دې ته بل نوم باندې هم وایي کېږي HDL ته، یعنې HDLC، یعنې څه شو، یعنې HDL بل نوم هم دی های ډنسټي لیپوپروټین کولسټرول، یعنې دې ته په السو یعنې ګوډ کولسټرول په نامه باندې هم یادېږي. دا کوم ځای کې جوړېږي؟ دا په اینه کې جوړېږي او په غټو کولمو کې جوړېږي. د دې فنکشن چې دی، فنکشن باندې به د ډېر سر خلاصوي، فوکس به ډېر پر هغه یې څه دی. فنکشن چې دی اول ور دی پروټیکټ کیږي، یعنې پروټیکټ محفوظي اګینسټ ایتروسکلروسیس په نامه باندې کوم یو نه جوړېږي. ایتروسکلروسیس چې دا ځای ته وایي، دلته نه، دلته یخی شي دا ځای رګو کې، بارونه بیا وینه دلته نشي تېرېدای، داسې وینه. نو وینه چې نشي تېرېدای دا ځایو کې دلته هم فلیک جوړ شي، دلته هم فلیک جوړ شي، یعنې یخی شي، دا جام شي. نو دا ځایونه ګوره، دا ځایونه کې هم جام شي، دلته دا ځایونه هم جام شي. نو بیا دلته په مابینځ کې وینه نشي تللی، نو دغه ځایو ته ایتروسکلروسیس وایي. نو دې سم راګرځي یو کرونري ارټري ډیزیز، یعنې زړه چې د ارټري نه د رګو زړه نه جوړېږي چې د هغو سم ساتي. اوس چې سر زه په دې د خلاصوم څه دی، او دې ته ګوډ ولې وایي کېږي. نو زموږ اینه څه چم کوي، کولسټرول راباسي، ریموووي، یعنې د HDL چې دی ریموووي، دا کولسټرول ریموووي. د چا په لاره باندې ریموووي؟ هغه د لیور په لاره باندې او د اینې په لاره باندې راباسي. اینه بیا څه چم کوي، هغه بیا استي بدن اور بایل ته استي، بایل د کم چې ترخې موږ ورته وایي په کار یې لګوي. نو دا څنګه د دې میکانیزم شروع کېږي؟ د دې میکانیزم شروع کېدو د مخه به سر د خلاص کړم. بیډ کولسټرول چې موږ ورته وایو LDL، هغه څه چم کوي، پر دا کولسټرول باندې کور جوړ کړي. دا کولسټرول ما د اول درته وایم دا ویډیو شروع کېدو د مخه به پله په دې سر خلاصوي فاسفولیپیډ، پر دې باندې کور جوړ کړي. کور چې جوړ کړي دی راواخلي د کولسټرول راواخلي، کولسټرول راواخلي، دا کولسټرول راواخلي، رخلي رګو ته راواستي، رګو ته چې راواستي، رګونه په رګو کې نه، رګو ته روان شي. نو بعض اوقات دا څه چم کوي، په رګو کې دا ډېر شي، پر بغلو وموښلي، د بیډ کولسټرول د وجه پر دې بغلو یې وموښلي، نو زیات شي، باره وینه نشي تللی، په دا وجه دې ته بیډ کولسټرول وایي. نو ګوډ کولسټرول څه چم کوي، بیا دا HDL څه چم کوي، هغه داسې د کور په رقم دی، کاسه په رقم دی، 3D فارم باندې چې سر خلاص بیا خپله، نو هغه داسې د کاسې په رقم دی. دې څه چم کوي، پر دې باندې راسي کښېني، داسې نه پر دا باندې داسې کښېني، یعنې پر دې باندې کښېني، راخلي وړي یې اینې ته، اینې ته وړي، اینه بیا باسي، دغه کوي بایل ترخ ته ورکوي،
ترخې بیا خپل په کار باندې لګي، خپل په متابولیزم باندې لګي، نو هغه بیا کار باندې په دا وجه باندې دې ته ګډ کلسترول وایي. داسې څونه ډېر یعنې کوشش کوي چې ګرد کلسترول هر ځای باندې چې په هر رګ کې باندې په هر ځای کې د ورځې پر هغه ځای باندې کور جوړي، هغه ځای باندې کشي دی، یعنې د رګو څخه دی صفا کوي. رګو چې دی ګرد راټولوي کلسترول، فالتو کلسترول چې دی یعنې فالتو غوړي چې دی هغه دی راټولوي، وړي یې اینې ته، اینه بیا مخ ته وړي په تریخته، تریخته کې بیا دقي هغه بیا باسي. نو په دې وجه دې ته ګډ کلسترول دی. دا د دې 3D فارم دی سیده. نو دوی دلته په دا طریقه باندې بیډ کلسترول څه چم کې رګو ته راوړي، دی د رګو څخه باسي، اینې نور ځایو ته سره وړي او بایل ته وړي، په هغه کې کار روان دی. په دې اوس سره خلاص شو دا 3D فارم. او بل د دې فنکشن چې دی د HDL. HDL زموږ په جسم کې ډېر ښه دی، ولې که HDL نه وای اوس خو نار یو د زړه ناجوړي به وای. نو بل ته یې سیستم کې بیلنسوي کلسترول. کوم کلسترول خو ما وختې درته وویل چې د سیل ممبرین کې هم کار کوي. اول به کلسترول ویډیو ووینئ بیا دې په دې سر خلاصېږي. نو مینټیني سیلولر کلسترول بیلنس، یعنې کوم حجره کې چې زموږ کلسترول یعنې کوم غوړي چې موجود دي غوړي شته، نو هغه دی سره برابري بیلنسي لوړ او ښکته سره برابري د دې. او بل LDL هغه کې ستاسو دا ګور LDL دا ووینئ. LDL وای موو کلسترول انټو ارټریز، یعنې کلسترول LDL راځي مووي کلسترول راوړي ارټریز ته. نو بیا HDL یې به ته د ارټریز باسي راوړي اینې ته، اینه بیا میتابولیزم کې ایکسکریشن کې د چیش په لاره باندې، د بایل په لاره باندې. ایکسکریشن یعنې ایکسکریټ دې ته وایي کېږي باسي، په لاره باندې باسي، یعنې کوم باسي چې په یو لاره باندې باسي یا په یو لاره چې یو شی وتل ته وایي. دغه سو چې ما کوم په ډایرکټ فارم کې در وښوی نو هغه دلته دی. او کوم شی چې ما لږ غلط وي هغه تاسې بیا خپله هم سبوي. او بله خبره دا ده چې کلسترول وی HDL کلسترول چې دی HDL کلسترول که د 40 څخه کښته رالی، دی دا اشاره کوي چې دا رسک راتلی شي، یعنې رسک کېدلی شي چې د کرونري ارټري ډیزیز کېدای شي، یا بل ایتروسکلیروسیس ډیزیز کېدای شي، یعنې دا غوړ جوړېدای شي، جامدل جوړېدای شي. نو په دې وجه د دې کم نقصان دی اشاره دې ته کوي چې دغه ناجوړي به موږ سره پېښېدای شي سیده. او زیات بیا لاندې زه درښیم چې زیات کې کوم ډیزیز راځي او په کم کې کوم راځي. او د دې نارمل ویلیو چې د 40 څخه تر 80 پورې ملي ګرام پر ډیسي لیټر دی سیده. زه د دې کلیکشن پوینټ په چیش کې راخلو. نو اول جل ټیوب دی، هایپرین ټیوب دی، پلین ټیوب، سیرم کې هم راخستی شي سیده. دا فرق نه وي، کار یو در سره و، سور جاړ زرغون په دې کې چار یو در سره و. اوس راځو چې دا پورته کېدل کم کنډیشن کېدای شي، په کم وخت کې د 90 چې پورته شي، د 90 پورته شي. نارمل رینج 80 دی، لیکن دا نور چې ورسره راشي اضافه در 90 پورې هغه مثلا نه لري. ښه خبره ده چې په جسم کې مطلب یي. نو که د 90 پورته شو هغه کم نه جوړیان کېدای شي. اول واري په ایکسرسایز کې پورته کېږي. ایکسرسایز موږ چې ډېر وګرځو په هغه کې هم پورته کېږي، مثلا نه یي خاص. الکولیزم یعنې شراب داسې څښل یا یو بل شی څښل، کرونیک هایپاټایټس، روپیمیلل هایپر لیپوپروټینیمیا کې کېدای شي. اور یوز آف کورټیکوسټیروئډ ډرګ، یعنې سټراید ډرګ چې کوم موږ استعمالوو دوا هغه. او یوز آف ایسټروجن، یعنې دا شی استعمالوي کوم چې دا په ایسټروجن یو قسم هارمون دی، په ټیبلټ کې راتلی شي، په ګولۍ کې راځي. هغه ډېر استعمالول د وجې څخه سړی دغه چې پر دې باندې بیا ویډیو راځي چې دا ایسټروجن کم هارمونز دی، څه وجه د دې سره څه تعلق لري. راځئ چې اوس په لو کنډیشن کې یعنې کښته increased risk of coronary arteries کېدای شي، ډایبټیز، ملایټس مطلب وین نوټ کنټرول، چې کله شوګر نه وي کنټرول په هغه وخت کې هم پورته کېږي. او ریسک آف یعنې زړه هارټ اټیک راتلی شي، یعنې رګونه بندېدل کېدای شي سیده. د سموکینګ یعنې سګریټ څکول کرونیک رینل فیلیر کې کېدای شي، او نیفروټیک سنډروم کې کېدای شي، فیمیلیل
هایپر ټرایګلیسرایډیمیا کې کېدای شي، ګلوسټیسیز کېدای شي، اوبیسایټي کېږي، سټرس کېدای شي، میټابولیک سینډروم کېدای شي. کوم لغت چې ما خراب کړی او به تاسو خپل هم سماج یعنی دا دی بیا څه وایي دا فیمیلیل لفظ دی ته وایي چې کوم په خانداني سړي سره راتلی شي. اوس که په خاندان کې چا پورته کلسترول درلودی نو ټرایګلیسرایډ نو هغه کېدای شي په روان کشنۍ کې هم کېدای شي چې وشي. او دا ټسټ چې دی زړه ته هم فنکشن در معلوم وي چې زړه سم کار کوي خراب کار کوي نور داسې بل دغې او کوم لغات چې ما خراب کړی هغه ته بیا خپله سم کړه. د دې ټسټ پروسیجر چې دی اول دی بایوکیمسټري مشین باید رجسټر او ټیوب هغه فرق نه وي چې هر مشین چې صرف د ده نوم پکښې کي او سلیکټر چې د هغه خپله کي دلته ریجنټ واچو دلته سمپل واچو هغه دونه پروسس نه کوي لیکن دا بایوکیمسټري او په دې نور مشینانو کې بهتر کوي. ټسټ پروسیجر د مخه به یې په دې سره خلاص کړه زه دا انګلیش درته we will take 500 micron HDL reagent then we take 200 micro serum موږ څه کوو هلته پر بوتل لیکلي HDL reagent نو د هغه څخه به 500 راواخلو 500 چې مو راواخته 500 مایکرون سیرم راواخته په رجسټر باندې 500 مایکرون ریجنټ راواخته 200 مو سیرم راواخته د سړي 200 مو سیرم راواخته دا دواړه مو راواخته پرې موږ ډول د 15 منټه لپاره په خونې کې د روم ټمپریچر په دې دا وګوره دا ګره لیکای و بیا د دردا د پریسر خلاصېږي سیده زه به درته وایم نو 15 چې مو راواخته 15 منټه لپاره چې مو پرېږدوله 500 په یوټیوب کې ګوره دا یوټیوب دی 500 مو واچول او 200 مو سیرم واچوي بیا پرېږدو د 15 منټه لپاره 15 منټه لپاره چې مو پرېږدو بیا دغه سمپل راخلو دغه ټیوب کې چې مو سمپل اچولی وو دا ټیوب کې هغه سنټریفیوژ وو سنټریفیوژ چې مو کړله سنټریفیوژ تا ته خپل هم در معلوم دی چې چیش دی او دا نور ویډیو کې هم راځي بیا پر سنټریفیوژ خپل ویډیو هم راځي سنټریفیوژ چې مو کړله هغه سمپل ایږدو یې چې کښېمږدو بیا بل ټیوب راخلو بل ټیوب چې مو راواخیستی په هغه کې 500 کلسترول راچو کلسترول چې کوم کلسترول په لیکلي یې ریجنټ کلسترول ریجنټ راخلو دې بوتل ته اچو کم سمپل چې دلته ما وختي په دې ټیوب کې ایښو سنټریفیوژ کړی مو 15 منټې پوره سوي وه د خونې د روم ټمپریچر باندې یعنې په خونې کې چې کوم د دې تخیه ټمپریچر چې وو هغه چې مو پوره کړی و داسې بیا موږ 50 مایکرون سیرم راخلو 50 مایکرون سیرم راخلو 50 مایکرون راخلو 500 کلسترول شو 50 دا سمپل شو نو سر دې اوس خلاصو دا ویډیو وګوره بیا یې پرېږدو 15 منټه دپاره په واټر باد کې چې د هغه ټمپریچر ودې شي اوس سر په خلاصو دا اوس یوټیوب دی دا اوس ما هغه سمپل اخیستی دی چې کوم HDL ځینې کلسترول دغه کوي 500 کلسترول دی 50 مایکرون سیرم دی سیم پروسیس د دغسې د ټیسټ دی او سیم پروسیس د هغسې د سټنډرډ دی صرف نو هغه بیا 15 منټه پرېږدو په واټر باد کې نور په مشین باندې ورکو اسپریشن کو ټیسټر ریزلټ لري هغه ستا د HDL ریزلټ دی دغه چې ته ووایې په دې خپله سره خلاصېږي صرف اور هر مشین چې دی 3 سټیپه لري نارمل کوالټي های کوالټي لو کوالټي کلیبریټ سټنډرډ ته وایي ریجنټ لیمټ به لازمن ورکوي مشین ته پر هغه باندې ویډیو بله راځي